واه په ننني بهرني لوګونو کې د افغان لوبغاړو راجو دا چې قیس احمد، ظاهر خان او نجیب زدران څه وکړل دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د بګ ماش تجارتي لیګ په نننۍ لوبه کې د برسبن هیډ او هوبارټ هوریکنز لوبډلې سره مخامخ شو. په پیل کې د لوبې پچه هوبارټ هوریکنز لوبډلې وګټله او لومړی د برسبن هیډ لوبډلې ته د توپخانې بلنه ورکړه. برسبن هیډ په ټاکلو 16 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوسیدو 212 منډې وکړې چې له ډلې لوبډل مشر کریسلینا تاتیانا سوزیدلې، میکس بریانټ 15 او میټ رینشاو 13 منډې وکړې. د هوبارټ هوریکنز له لوري قیس احمد، ډارسی شارټ او ریلی میرډیټ یوه وکټه ترلاسه کړه. د 214 منډو د هدف په تعقیب کې د هوبارټ هوریکنز لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوزیدو 181 منډې وکړې چې د 11 منډو په توپیر له برسبن هیډ لوبډلې څخه ماته وخوړه. د دوی له ډلې جارج بیل 28، کلیوروز کالب جول 20، ډارسی شارټ 15، لوبډل مشر بن میکټ ډرموټ او ډیویډ میلر 23 منډې وکړې. همدارس قیس احمد هم 11 ناسوسیدلې منډې ترلاسه کړې. د برسبن هیډ له لوري مارک سټیکیټ او جیک پریسټویچ 2، بن کټینګ، بن لافین، ظاهر خان، میټرنشاو او جوش لولو یوه وکټه ترلاسه کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه کریسلین ترلاسه کړه چې 88 منډې ناسوسیدلې او په زړه پورې توپوهنه یې ترسره کړه. بلخوا نجیب الله زدران د بي پی ایل په نننۍ لوبه کې 11 منډې وکړې خو لوبډلې بریالۍ نه کړې شوه او په 12 منډو یې د ډاګا پلاټون لوبډلې څخه ماته وخوړه. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان.